احیاء علوم الدین کې امام غزالی لیکلی دی عبدالله ابن عمر په لاره باندې روانو وی په لاره تلم یو قبر مقبره باندې تیر شوم د یو مقبرې قبر اوشلیده دا صحابه د کشف خاوندانو دا د کرامت خاوندانو یو قبر اوشلیده او یو سړی ته بار راووته او ما سره په لاس کې یو وړه مشکیزه وه د اوبو دا سړی چې بار راووت بل قبر اوشلیده او هغه پسې یو بل سړی ورپسې راووته او دې سړي له په دې غاړه کې د اور قیزا چولې ده د اور او دا سړی دا لومبې ما ته وایي چې تندې مړ شوم ای مهرباني وکړه لږې شانتې اوبه راکړه لږې اوبه راکړه د تندې مړ شومه وایي هغه بل ما ته وایي چې ګورې اوبه والا ورنه کې چې ساس کې اوبه دله ورنه کې وایي ویارېدم په هیبت وایي چې مخکې لاړمه شپه شوه یو بوډی د کور مخکې ولاړه وه میلمه څه کوې مې زه خو په لاره ځم د شپې ځای مې نشته وایي راځه موږ سره بیټک کې به شپه وکړې چې بیټک ته ننوتمه وی مخامخ د دوی کور سره قبرونه و د یو قبر نه اواز مې واورېده بول البول وما البول البول وما البول الشن وما الشن بول بول څه شی دی مشک مشک څه شی دی د څه شی دی وی بوډا نه مې تپوس وکړه چې دا چغې ته اورې وې او دا څه وایي او دا څوک دي وی هغه راته وی چې دا زما خاوند دی په دې قبر کې خښ دی دا چغې زه په دې خپله اورمه دا څه چل دی دا چغې ولې وي دی خو وایي البول وما البول بول بول څه شی دی الشن مشن مشک مشک څه شی دی وی دی ظالم چې متیازې کولې او دس به یې نه وچو ما ورته ویې د خدای ظالمه او دس وچوه ای ظالمه اوښم چې متیازې کوي نو خپې یو طرف ته راغونډې کړي ای ظالمه سپیم چې متیازې کوي دیوال ته خپه اوچته کړي ځان د خپلو بولو نه حتی الوسه ساتي ای ظالمه ګډه چیلم چې متیازې کوي لږه ټیټه شي او ځان ساتي نو حیوانات سپی ځان ساتي د بولو نه دا خو فطري شي دی ځان ته ساته وایي د به مړه پرېږده نیکبختې بول پکې راسي بول څه شی دی وایي دا حقه شی دی چې اوس په قبر کې چغې وي البول وما البول بول څه شی دی حقه چغې زه اورمه او دا بل ټکي چې وایي الشنو ومشن مشک مشک څه شی دی وایي دا هم ظالمو ډېر بخیلو یو سړی راغی وایي چې د تندې مړ شوم اوبه راکړه ظالم سره جام کې اوبه پرتې وې ولی ورنه کړې مرمه تندې نه خدای خاطر وکړه اوبه را وایي دغه مشک له ورشه د هغې نه اوبه وڅښه هغه غریب چې مشک له منډې کړې چې د مشک خولې کې ولو کړه هغه بې اوبه و یو ساس کې اوبه پکې نه وې مسافر په قضای پرېوته او ساعت یې وخته مړ شو اوبه یې ورنه کړې اوس هغه قبر کې چغې وایي الشن ومشن مشک څه شو مشک مشک څه شی دی څه شو لمرونو دا یو شی د سره په قبر کې حسابېږي که دې نیکي وکړه دا قبر کې حضرت عثمان په مشکات شریف کې حدیث دی چې کله به په قبر تیر شو او به جړل دومره به وجړل چې اوښ کې به یې لمدې ګیرې ته ورسېدې اوښکو به ګیره لمده کړه ملګري ورته وایي تذکر الجنة والنار فلات وایي جنت او اور یادې او جاړې نه او قبر ته چې کښېنې نو بیا جاړې وی او ما د خپل محبوب نه اورېدلی دی چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا د اخرت په منزلونو کې لومبې منزل دی که یو سړی دې کې بچ شو وروستو له دې نه اسانه ده او که دلته ګیر شو وروستو له دې نه سخته ده بیا دوه څیزونو باندې د مارونو رسول الله مبارک فرمایي د قبر عذاب دی ښه په څو څیزونو په دوو په لاره تېرېده نبي علیه السلام په دوو قبرونو ورتېر شو وانهما لیعذبان دې دواړو ته په دې قبرونو کې عذاب میلاویږي وما یعذبان فی کبیر څه ډېر لوی څیز کې عذاب نه میلاویږي معمولی کار و دوی ته ځان ساتلی شو ډېره لویه خبره نه وه چې دوی ته ځان نشو ساتلی هر چې دا یو دی فکان یمشي بالنمیمه چغلي خورو چغلي د قبر چې څوک چغلي خور دی د قبر عذاب ته ځان ټینګ کړي واما الاخر دا دویم چې و فکان لا یستنزه من البول بولو نه ځان نه ساتي ځکه علما لیکي چې چغلي او چې څوک د بولو نه ځان نه ساتي دا پتلون والا اکثر
دا بار یو خو د ضرورت وي لکه پولیس کې دی فوج کې دی یا ضرورت دی دا خو پرېږده مسر نه به ترې وباسو هغوی هم خپل غریبانان خپل کوشش به کوي خو نن خو پتلون پیشن جوړ شوی دی په دې ایرپورټونو کې دا پتلون والا لیزان له یو شی جوړ کړي په هغې کې په ولاړه بول کوي متیازې کوي یقین په خدای وکړه چې څنګه موږ ورته ګورو ښکاري چې څنګه متیازې وکړي بس را دې خوا شي او بس زنځیر راکاږي او روان شي نیم پتلون د متیازو ډک انګریزان تاسو ته ښکلی ښکاري دا تاسو ته ښه ښکاري خشته دا دین څخه بوی دی دې ته که لږ هم ورنږدې شوې څخه بوی دی قسم دې د رسول الله مبارک طریقو باندې عمل حسن پیدا کوي بول چې سړي په جامه پرېږدو په وجود پرېږدي بوی به کوي که به نه کوي موږ ته پیغمبر وایي په ټوکله ځان پاک کا په کاغذ ځان پاک کا په لوټه ځان پاک کا بیا ورپسې په اوبو ځان پاک کا صفا سوتره به ګرځې موږ ته پیغمبر وایي مسواک مګه اور مانځلی مګه چې سار پاسې برش وکړې ماسخوتن چې بیا وده کېږي برش وایي ته د مازدیګر ورته چې خولې سره خوا کې درته خوله را نږدې کړي ته وایي ډیران کې چا خاښی والې ده څخه بینتې دي موږ ته وایي شابه مسواک مګه رسول الله مبارک فرمایي زیاتی ویخته دې کټ کوا لاسونه ښه صفا کوا قهقهه کوه پودې ته بره اوبه راکاږه صفا سوتره به موږ ته وایي په لوټه ځان پاک کې نو بیا ورپسې اوبه استعمالوه دې ټولو په کاغذونو ځان پاک کوي او هغه غول ورپورې ټولې نښتې څخه بینتې رواني دا ګنده خلک دی څخه شکل ته مه ګوره شکل ته هم که لږ ورنږدې شوې نو دا سرمنې دومره بدرنګه ده چې د حد نه وتې حسن ډول خشتوالی او خوشبو والے زما قسم په الله د رسول الله مبارک د سنتو په تابعدارۍ کې ده دا حسن نشته دا نور چې دا دوی څه کوي نو دا د قبر عذاب چغلی باندې د قبر عذاب میلاویږي قبر کې دننه خطرناک شی دی دا د چغلی په برکت چې څوک چغلي خور دی او څوک د بولو نه ځان نه ساتي هلته قبر کې به دواړو ته عذاب میلاویږي او چغلي ډېر خطرناک شی دی ښه زمانونو انتهایی خطرناک شی دی د چغلی خور په سبب که مرګ وشو د قاتل چې څومره ګناه کیږي دومره ګناه ورسره د دې چغلی خور هم وشو دومره ګناه د دې چغلی خور هم ورسره وشوه